بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 108 آیات څخه تر 182 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، ای هغو کسانو چې ایمان راوړئ، کتب لیکل سوی علیکم پر تاسو القصاص فی القتل، قصاص په وژل سوو کې، الحر بالحر آزاد په آزاد، والعبد بالعبد او مریی په مریی، والانثى بالانثى او ښځه په ښځې. فمن نو څوک چې عفی معاف سو، له دته من اخیه له ورور څخه شیء څه شی، فاتباع بالمعروف نو پسې تلل دي په دودیز ډول، و اداء او ادا کول دي الیه دته باحسان په ښه ډول. ذلک هغه تخفیف اسانتیا ده، من ربکم و رحمت له رب څخه ستاسې او رحمت دی. فمن اعتدى نو که چا تیری وکړ بعد ذلک وروسته له هغه، فله عذاب علیم نو هغه ته دی عذاب دردونکی. ولکم فی القصاص او لپاره ستاسې په قصاص کې حیات ژوند دی. یا اولی الالباب ای خاوندانو د مغزونو، لعلکم چې ګوندې تاسې تتقون ځان ساتنه وکړي. ای مومنانو، د وژل سوو په اړه قصاص در باندې فرض سوی. آزاد سړی د آزاد په بدل کې، مریی د مریی او ښځه د ښځې په بدل کې وژل کیږي، قصاص کیږي. خو که چاته د خپل ورور لخوا څه وبخښل سو، نو په ښه توګه ورپسې تلل دي او په نیکه وجه هغه ته دیت ادا کول دي. دا کار ستاسو د رب لخوا اسانتیا او پیرزوینه ده. چا چې له دې وروسته تیری وکړ هغه ته دردونکی عذاب دی. او ای عقلمنو، په قصاص کې تاسو ته ژوندون دی، د دې لپاره چې ځان ساتنه وکړئ. د دغه آیت عمومي هدف د قصاص بیان دی. مناسبت او تړاو یې له نږدې آیت سره دا دی چې مخکې د نیکۍ او تقوا بیان وسو چې په هغه کې ایمان هم دی. اوس دلته د هغه عملي غوښتنې یادیږي چې که څوک نیکي، تقوا او په یاد سوو ارکانو ایمان لري، هغه دې د کتاب الله پریکړه هم د ازموینې په کلک ډګر کې عملي کړي چې قصاص دی. تر دې مخکې آیاتونو سره هم تړاو لري، ځکه په تیرو آیاتونو کې حق پټول وغندل شوه چې په ناروا طریقه د مال خوړلو ذریعه ده. نو هلته په ناحقه د مال خوړلو د مخنیوي په خاطر حکم صادر شوی. په دې آیات کې د ناحقه وینو تویولو د مخنیوي په خاطر حکم صادر شوی. د جاهلیت په دود او رواج کې څو ډوله ناروا کیږي. نارینه قتل کوي، په بدل کې ښځینه ورکول کیږي. آزاد سړی قتل کوي، په بدل کې مریی بې وزله انسان وژل کیږي. یوازې د قاتل په وژل کېدلو بسنه نه کیږي، بلکې د هغه پر ځای د قاتل د خوا د کوم غټ سړي د وژلو هڅې کیږي. یا ویل کیږي چې زموږ د مریی قاتل که مریی وي، وژل کېدل یې زموږ لپاره بس نه دي، بلکې پر ځای د مقابل لوري آزاد سړی وژنو. دغه د جاهلیت کلتور او رواج ته په کتو ویلی سو چې پورته یاد سوی تعبیر د دغه جاهلي کلتور د ردولو لپاره دی. مطلب یې دا چې خپله قاتل دې وژل کیږي، که آزاد وي که مریی وي، که نر وي او که ښځه.
دا مقصد نه دی چې نر به د ښځې په بدل کې او ښځه به د نر په بدل کې نه قصاصېږي، بلکې د نر او ښځې ترمنځ هم قصاص په شریعت کې شته، لکه راتلونکي دلایل چې وایي فمن اعتدى علیکم، نو چا چې پر تاسو تېری وکړ فاعتدوا علیه، نو تاسو داسې تېری ورباندې وکړئ بمثل ما اعتدى علیکم، لکه ده چې تېری در باندې کړی. او نور دلایل هم شته د هغه جملې څخه سورة الاسراء 33 آیت چې قرآن وایي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل، او څوک چې په مظلومانه ډول ووژل سي نو د هغه ولي وارث ته ما سلطه او واک ورکړی، نو هغه دې په وژنه کې له حده تېری نه کوي. نو دغه ټول دلایل ښیي چې یعنې د نر او ښځې ترمنځ هم قصاص ته، د امرأي او د آزاد سړي هم. او دارنګه د سورة مائده په 45 آیت کې هم دی وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، پر بني اسرائیل مې دا فرض کړي وه چې یو انسان د بل انسان په مقابل کې قصاص کیږي. کتب علیکم لیکل شوی پر تاسو اذا چې کله حضر احدکم الموت، حاضر شي یو ستاسو ته مرګ، ان ترک خیرا الوصیة، که پرېښې وي ده څه ښېګڼه نو وصیت ورباندې فرض دی للوالدین دپاره د مور او پلار، والاقربین او قریبانو بالمعروف په دودیز ډول، حقا علی المتقین حق پر ځان ساتونکو. فمن بدله، نو که چا بدل کړ هغه من بعد ما سمعه، وروسته له هغه چې وایې اورېدی، فانما نو صرف اسمه ګناه یې علی الذین، پر هغو کسانو ده یبدلونه چې بدلوي یې. ان الله سمیع علیم، یقینا الله اورېدونکی پوره پوه دی. فمن خاف من موص جنفا، نو که څوک ووېرېدی له وصیت کوونکي څخه د کږېدو او اسما یا د ګناه، فاصلح بینهم، نو سمون یې راوست ترمنځ د دوی، فلا اسم علیه، نو نشته څه ګناه پر ده. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخښونکی دی مهربان. چې ستاسو کوم یوه ته د مرګ وخت نږدې شي، نو د مور او پلار او خپلوانو په اړه په معروفه طریقه وصیت پر تاسو فرض شوی، دا پر متقیانو یو لازمي حق دی. او چا چې له اورېدو وروسته هغه بدل کړ، نو ګناه یې یوازې پر هغه چا ده چې بدل یې کړ، بېشکه چې الله ښه پوه اورېدونکی دی. نو که تاسو دا ویره ولرئ چې وصیت کوونکي به په وصیت کې کومه تېروتنه او یا ناروا کړې وي، نو د دوی ترمنځ یې روغه جوړه وکړه او هغه تېروتنه یې سمه کړه، نو کومه ګناه ورباندې نشته، یقینا چې الله مهربان بخښونکی دی. په دې آیت کې هدف د وصیت حکم بیانول دي. مخکې د قصاص بیان وشو چې څوک پر قصاص کې وژل کېږي وصیت ته اړتیا پیدا کوي، دلته د وصیت بیان ورته کېږي. وصیت عام دی، هغه مور او پلار ته د مالي برخې ټاکلو وصیت کېدای شي چې د دین د اختلاف په وجه له میراثه بې برخې وي، نورو د میراث بې برخې قریبانو ته هم وصیت کېدای شي،
کوم قریب چې وارث وي د الله په کتاب کې ټاکلې برخه لري، هغه په هکله وصیت همدا دی چې ده ته دې د الله د کتاب سره سمه ټاکلې برخه ورکول شي. هر چاته په میراث کې خپله ټاکل شوې برخه ورکول هم د الله په کتاب کې وصیت بلل شوی. سورة نساء 12 آیت کې ویلي وصیة من الله. د الله لخوا تر ټاکل شوي برخې اضافه نور د مال ورکولو وصیت نشي ورته کېدلی، ځکه دلته الله تعالی پرېکړه کړې ده چې وایي والله یحکم لا معقب لحکمه. سورة رعد 41 آیت. الله فیصله کوي او د ده د فیصلې بل وروسته هېڅ تعقیبونکی نشته. د هغوی په هکله دا ډول وصیت کېدای شي چې زما څخه پاته شوی مال د الله د کتاب سره سم وویشي او داسې نور. له دې څخه علاوه که له چا سره کوم امانت یا داسې څه وي چې وصیت پکې کوي، د هغه وصیت هم لازمي دی.